په سوشل میډیا او عامو خلکو د ادم خیل نه خپل کلي نوښار ته روان د شیني کلي سره نږدې یوه ټرافیکي حادثه کې د خیبر پښتونخوا د وتلي دیني عالم مفتي سردار علي حقاني په مړینه خفګان ښکاره کړی شوی او د هغه مړینه یو لوی نقصان بلل شوی دی. 52 کلن مفتي سردار علي حقاني د پښتني ټولنې ترڅنګ په سوشل میډیا هم زیات شهرت موندلی او د هغه د شهرت لویه وجه د هغه تکیه کلام توجه وه. هغه به زیاتره د خپلو تقریرونو په منځ کې د خلکو د پام راګرځولو لپاره په زوره چغه وهله چې توجه او د توجه دغه ویناګانې په خلکو په سوشل میډیا هم په کثرت سره خورولې. مفتي سردار علي حقاني په تقریرونو کې زیات زړور بلل کېدو او څو ځله قانون نافذ کوونکو ادارو د لانجمنو ویناګانو په سر نیولې او جیل ته یې لیږلی و. هغه په کال 1970 کې د صوابۍ په مینۍ کلي کې زیږېدلی او خپلې لومړۍ دیني زده کړې د چارسدې شب قدر تحصیل په مټه مغل خیل کې د حقنواز حقاني په مدرسه دارالعلوم جامع محمدیه کې کړې وې. وروسته یې د نوښار مشهورې دیني مدرسې دارالعلوم حقانیه نه خپلې دیني زده کړې سرته رسولې وې. په کال 2013 کې د پاکستان راه حق ګوند او اهل سنت والجماعت د شریک امیدوار په توګه د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې برخه هم اخیستې وه، خو دغه ټاکنې بایللې وې. په 10 جون کال 2021 د جنکو د تعلیم لپاره په نړیواله کچه د مبارزه کوونکې ملالۍ یوسفزۍ په هکله یوه لانجمنه وینا کړې وه چې په هغې هم پولیسو نیولی او جیل ته یې لیږلی و. توجه مولا تیر کال په 28 اپریل د ډاکټرانو او نرسانو په ضد د یوې لانجمنې وینا نه وروسته پولیسو نیولی و، خو بیا یې په ټولنیزو رسنیو وویل چې هغه د ښځو د تعلیم یا نرسانو مخالف نه دی. سږ کال په 3 فروری صوابۍ کې یوې جلسې ته د وینا په مهال په مفتي سردار علي حقاني د موسی په نوم یو ځوان په چاقو حمله کړې وه او هغه یې زخمي کړی و، خو وروسته یې بیا دغه حمله کوونکی بخښلی و. حضرت یوسف، وایس اف پېښور، پېښور.